د نن ورځې یو تریخ حقیقت تاسو سره هغه ویډیوګانې دلته شریکوم چې جینکۍ په کومه طریقه باندې د خپلو یارانو نه موبایل نمبرونه اخلي او خاوندان یې چې ورسره ناست وي خبر هم نه وي. قدرمنو ملګرو، نن سبا دا مرض ډیر زیات عام شوی دی چې خلک په سوشل میډیا باندې او خصوصا په ټیک ټاک داسې ویډیوګانې شیر کوي او جوړوي چې پکې تاثر ورکول کیږي چې د خپل خاوند سره روانه یو جینۍ د بل هلک نه موبایل نمبر اخلي. اگر که دوی دغه کارونه د ټوکو لپاره کوي خو دا ټوکې نه دي، دا کارونه اوس په حقیقي ژوند کې هم شروع شوي دي. یو څو ویډیوګانې مو د نظره تیرې شوې چې په خفیه کیمرو باندې شوي دي او پکې ښکاري چې اکثره په موټرسایکل ناستې جینکۍ د خپلو یارانو نه د موبایل نمبر اخلي. دا څومره د افسوس خبره ده. د جینۍ دا لوی خصوصیت دی چې ډیره زر دوکه کیږي او د سړي په پستو خبرو زر تیروزي. خو کوم هلکان چې داسې کارونه کوي نو د هغوی لپاره د افسوس خبره ده چې که نن تاسو د چاخور لور سره داسې کوئ نو هغه ورځ لرې نه ده چې ستاسو اولادونو سره هم داسې کارونه وشي. تاسو هر څه په دغه ویډیو کې په خپلو سترګو لیدلی شئ چې په کومه طریقه باندې یو هلک او جینۍ یو بل سره د ناروا تعلق جوړولو کوشش کوي. قدرمنو، یوازې دا نه بلکې نن سبا خو په بازارونو کې هم اکثره هلکان د دې لپاره بازارونو ته وځي او په هغه ځای کې ډیر زیات ګرځي چې جینکۍ هلته ډیرې وي او کوشش کوي چې جینکو ته خپل د موبایل نمبر ورکړي او غپ شپ ورسره ولګوي او یا ورسره غپ شپ جوړ کړي او بیا هغه جینۍ د خپل هوس نښه جوړه کړي. د دې هر څه ذمہوار تر یو حده د جینۍ کورنۍ هم وي، ځکه چې ښځو ته دومره ازادي ورکول نه وي پکار. قدرمنو، دا یو تریخ حقیقت دی او کیدای شي تاسو به هم دا هر څه لیدلی وي. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو د بچو او اهل او اولاد حفاظت وکړي. دا یو اصلاحي ویډیو وه، غوښتل مو چې تاسو سره شریکه کړم او تاسو د دې حالاتو نه خبر کړم. ډیره مننه کوم چې تاسو را سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. خپل نظر را سره په کمنټ کې خامخا ولیکئ او له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.